د شاه امان الله خان د جنازې غمجن داستان د تاریخي حقیقتونو ډکه ویډیو ده، نو تر پایه وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. پرون د افغانستان د پخواني امیر شاه امان الله خان د مړینې 18مه کلیزه وه. هغه وخت چې شاه امان الله خان د ژوند په وروستیو کې ناروغ شو، خپلو پخوانیو وزیرانو او خپلوانو ته یې د وصیت په ډول وویل: هر کله چې زه وفات شم، زما جنازه به ګران هیواد افغانستان ته انتقال کړئ. او په کابل کې د قلعه قاضي یو روحاني افغان شخصیت و او په خپل امان الله خان ورته ډیر درنښت لاره او د تخت پر وخت به تل د هغه لیدو ته ورته. هغه ورځ چې غازي د خپل استعفا نه پس کندهار ته تله، وروستی ځای یې همدا قلعه قاضي ولیده او روان شو. خخ یې کړ. ځینې بیا وایي د زرنګار پارک یا عموم کې کابل یاد کړی. وروسته له 21 کالو د بېوزلۍ ژوند له تېرولو د 1960 کال د اپریل د میاشتې پر 25مه د سویس په هیواد کې د سترګې د سرطان د ناروغۍ له امله ومړ. د امان الله خان د وصیت پر بنسټ جنازه یې باید د هغه د نیکه یعنی امیر عبدالرحمن خان د قبر ترڅنګ د کابل په بڼ ماړۍ یعنی بوستان سرای کې خاورو ته سپارل شوې وای. خو کله چې دغه موضوع د امان الله خان د خوريي یعنی جنرال سردار عبدالولي له خوا شاه ولی خان او ظاهر شاه ته وویل شوه، هغوی تر 3 ورځو ملکې ثریا ته هیڅ ځواب ورنه کړ. د ملکې ثریا د وینا له مخې په دې ترڅ کې 3 هیوادونو دې ته چمتو شول چې د ارواښاد جنازه به ځانګړي درناوي په خپله خاوره کې خاورو ته وسپاري. لومړنی هیواد ترکیه و چې د امان الله خان او هغه هیواد مشر مصطفی کمال اتاتورک د ملګرتوب په درناوي غوښتل د پاچا جنازه په پرتمینو مراسمو ترکیې ته یوسي او د کمال اتاتورک د مقبرې ترڅنګ خاورو ته وسپاري. دویم هیواد سعودي عربستان او دریم ځای د پښتونستان وګړي ول چې د ارواښاد امان الله خان د جنازې د راوړلو لپاره یې چمتووالی ښودلی و. په دغه وخت کې د افغانستان صدراعظم سردار محمد داود مسکو ته په سفر تللی و او کله چې د دغو مسلمانانو هیوادونو په ځانګړې توګه د پښتونستان د وګړو خبر یې ورته وکړه، هغه لارښوونه وکړه چې د امان الله خان جنازه دې د هغه د پلار ترڅنګ خاورو ته وسپارل شي. د امان الله خان ورونو، خویندو او په ځانګړي ډول ملکې ثریا او د باچا زوی رحمت الله خان غوښتل د پلار تابوت د کابل اوسیدونکو لپاره د ښار دننه وګرځول شي. خو دغه غوښتنه ونه منل سوه او لارښوونه وشوه چې جنازه دې د کندهار په هوایي ډګر کې له یوې لنډې تم کېدنې وروسته نیغ په نیغه جلال آباد ته ولېږدول شي او پرته له ځنډه دې خاورو ته وسپارل شي. د پښتنو د توکمونو مشرانو د ارواښاد جنازه په درناوي د ننګرهار له هوایي ډګره پورته کړه، د جلال آباد له ښاره یې تېره کړه او بیا یې د امیر شهید په بڼ کې د امیر حبیب الله خان د مقبرې ترڅنګ پر ځمکه کېښودله. تابعه ونیول شوه چې د هغه ناڅکه ورونه دې د هغه جنازه تر قبره ولېږدوي، خو قبایلو په ځانګړي ډول شینوارو، سنګوخیلو ټول خلک ټیل وهل او تابوت یې قبر ته شي وکړ. کله چې جنازه خاورو ته وسپارل شوه، خان عبدالغفار خان غوښتل چې ووایي: شاه امان الله خان ماته د فخر افغان لقب راکړ او غواړم د دغه ولپسان او پر ولس مین پاچا په اړه خبرې وکړم. هغه ته د نورو خبرو کولو اجازه ورنه کړل شوه. د دې ترڅنګ جنازه کې د بادشاه زوی احمد شاه مارشال شاه ولی خان، علي محمد خان او پښتنو ځایي مشرانو ګډون لاره. د فاتحې مراسم د کابل د پل خشتي په جومات کې ونیول شول او د شاه ورونه او مشر زوی رحمت الله جان د ویر پر ټغر کېناستل. درېیمه ورځ د دولت لخوا د شاه د زوی رحمت الله څخه وغوښتل شول چې له هیواده ووځي، خو هغه غوښتنه وکړه چې یوازې یوه ورځ نور دې ورته اجازه ورکړل شي چې د دارالامان ماڼۍ او د پغمان بڼ له نږدې وویني. خو د سلطنتي ادارې دغه غوښتنه ونه منل شوه. افغان تاریخ پوه ډاکټر اعظم سیستاني وایي امان الله خان دومره پر خلکو ګران و چې پر هغه ورځ چې د مړینې خبر خپور سو، هغه ورځپاڼه چې په 2 روپو وه قیمت یې 40 ته ورسید. که څه هم ډیر معلومات پکې نه ول، یوازې هم دومره پکې لیکل شوي ول چې کله او چیرته امان الله خان وفات سو، عکس یې ورسره خپور سوی و. نوم یې ورځپاڼه متبرد سند ګرځولې وه. لیکنه د تاریخ پوه سردار ولی لپاڼې.
که تاسې هم غواړئ په دغه اړه نظریات ورکړئ نو خپل نظریات مو راسره په کمنټونو کې ولیکئ او د نورو ویډیوګانو لپاره مینه یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ.